یو ملګري د حضرت بلال رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراک د خرڅ انتظام څنګه و. حضرت بلال رضی الله عنه ورته وویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو پیسې نه وې، خو دا خدمت یې ماته سپارل سوی و. کله چې به یو مسلمان وږی راغی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ماته اشاره وکړه، ما به یو ځای پور وکړ، هغه ته به مې خوراک ورکړ. یا به یو څوک لوس راغی، یعنې جامې به یې نه درلودې، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ماته اشاره وکړه، ما به یو ځای قرض وکړ، یعنې پور وکړ، هغه ته به مې جامې ور پیدا کړې. د دې انتظام د چلېدو په لړ کې یوه ورځ یو کافر ما ته راغی او راته ویې ویل چې زه مالدار او شتمن یم، که دې د پیسو اړتیا سو د بل چا څخه پور مه اخله، یعنې د بل چا څخه قرض مه اخله، ما ته راځه زه یې درکوم. ما ورته وویل تر دې خو ښه خبره نسته. نو کله چې به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته امر وکړ، ما به د هغه سړي څخه پور اخیست او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم به مې سرته رسوه. بلال رضی الله عنه وایي یوه ورځ مې اذان وکړ او دس مې تازه کړ، که مې کتل هغه کافر راغی او ما ته یې وویل ای حبشي. زه ورته متوجه سوم، زما د متوجه کېدو سره یې سم ښکنځل راته وکړل او بد رد یې راته وویل چې د میاشتې 4 ورځې پاتې دي، که دې په دغه 4 ورځو کې زما ټول پوره نه کړ نو په بدل کې به تا بوزم او غلام به دې کړم، د پخوا په څېر به حیوانان سره وې. بلال رضی الله عنه وایي کافر دا خبره وکړه ولاړې. ما ټوله ورځ په غم او تکلیف کې تېره کړل، هر څنګه چې تېره شول. د ماخستن د لمانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او ټوله قصه مې ورته وکړل. بیا مې ورته وویل چې ای د الله رسوله، اوس خو نه ستا سره او نه زما سره څه شته، زه دستي یو کار کولی شم، دغه سړی مې بې عزته کوي او شرموي مې، نو که ستا اجازه وي زه به یو ځای پټ شم، که چېرې ستا سره یو شی پیدا شول بیا به زه حاضر شم. د دې خبرې سره سم راغلم، توره ډال او زغره مې راواخیستل، ځکه دا زما د سفر سامان و او د سهار کېدو انتظار مې کاوه. سهار نږدې و چې یو ملګري راغی او راته ویې ویل ژر ورشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کار یې. زه هم په چابکتیا راغلم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته، که مې کتل 4 اوښانې بار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل د خوشحالي خبر درته کوم، الله جل جلاله ستا د پور انتظام وکړ، دغه 4 بار اوښانې ستا په تصرف کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاته کړل دا د فد کریس ماته تحفه رالیږلې ده. بلال رضی الله عنه وایي ما د الله جل جلاله شکر ادا کړ او په خوشحالي مې هغه واخیست او ټول قرض مې پر ادا کړ. بیرته راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې هغه په مسجد کې انتظار کوي. زه ورغلم او ورته ومې ویل ای د الله رسوله، د الله جل جلاله شکر دی چې الله جل جلاله د قرضو څخه ستا اوږې سپکې کړې او اوس هیڅ قرض نه دی راپاته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل دغه شان څخه یو شی پاته سو؟ ما ورته وویل هو پاته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل ورشه د هغه تقسیم هم وکړه چې هوسا سم، تر هغه زه د مسجد څخه نه وځم تر څو چې تا هغه نور مال هم تقسیم کړی نه وي. ټوله ورځ تېره سوه. د ماخستن د لمانځه د ادایینو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څخه پوښتنه وکړل چې هغه پاته مال تقسیم سو؟ ما ورته وویل چې یا رسول الله څه پاته دې اړ سړی مې نه دی پیدا کړی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې آرام وکړ. دوهمه ورځ ماخستن بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یو شی پاته سوه د هغه مال څخه؟ ما ورته وویل چې الله جل جلاله تاسو هوسا کړله، ټول مال خلاص سو.